ملګری دی پوښتنه کوي چې ما خپلې کوروالا ته د درد په وخت کې وویله که چیرې ته د فلاني کره ولاړې نو بیا ته طلاقه یې. او بیا مې داسې ورته ویلي دي چې که چیرې تا اجنبي سړي ته مخ ورښکاره کړي نو ته پر ما طلاقه یې. محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې دغه ته طلاق بائن ویل کېږي، ځکه دا ده تر شرطه پسې معلق کړی دی. هر طلاق چې تر یو کار او تر یو عمله پسې تعلق پیدا کړي، یعنې داسې صورت پکې راسي چې که دې دا کار وکړي نو ته طلاقېږې، یا که ما وکړي نو ته طلاقېږې، یا که داسې پېښه شوله نو ته طلاقېږې، دې ته طلاق بائن ویل کېږي، ځکه تر شرطه پسې تعلق پیدا کړي. نو که چیرې دا ښځه د ده د خور کره ولاړه، یا ده بیولې یا خپله تللې، بس دا ښځه پر طلاقه ده. او یا که چیرې داسې و چې اجنبي سړي ته مخ ورښکاره کړي نو دا ښځه پر طلاقه ده. دا که ده په خندا کې ورته ویلي، که په ژړا کې ورته ویلي، که په درد کې ورته ویلي، که په تر خوله داسې ناپامه وتلي، په هر صورت کې چې ورته ویلي دا طلاق واقع کېږي. ځکه په طلاق کې قانون دا دی چې که په مسخرو کې واخلي هم واقع کېږي، که په قصد واقع هم واقع کېږي، که په خطا واقع هم واقع کېږي، که دې قصد ورته کړي هم واقع کېږي، که دې نه ورته کړي هم واقع کېږي. که یو چا په زوره طلاق په تا واقع کړي چې وژنم دې، که یا به طلاق اخلي یا دې وژنم هم واقع کېږي. نو په طلاق کې هېڅ نیت و قصد و اراده و دا نه غواړي. او دا نو که په درد کې وویل سي، که په خوشحالۍ کې وویل سي، په هر حالت کې چې وویل سي طلاق واقع کېږي. په طلاق کې هېڅ شک نشته. نو خبره ماسې دا ده که چیرې په دوه کارو کې هر کار د مخه سو، که اجنبي سړي ته مخ ورښکاره کړي طلاق واقع سو، بیا اول طلاق نه واقع کېږي چې د خور کره یې ولاړه سي. او که د خور کره ولاړه طلاق واقع سو، دا بل کې اجنبي سړي ته ورښکاره کړي بیا نه واقع کېږي. ځکه کله چې دا ماسې ولاړه دا طلاق بائن سو، طلاق بائن بس واقع سو، هغه بیا په رجوع باندې نه راګرځي چې دی رجوع ورته وکړي. نو بېرته چې نکاح ورسره وتړي، یعنې خپل نکاح رانوي کړي، بیا نو نه واقع کېږي. بیا که د خور کره ولاړه، د دغه کس د خور کره ولاړه، او یا مثلا هغه چې دوی یاد کړی دی یا اجنبي سړي ته مخ ورښکاره کړي بیا نه واقع کېږي. ځکه یو پله طلاق واقع سو، دا ښځه بیګانه سوله، بیا په نوي نکاح باندې د ده لاسته راغله. خو په هر تقدیر باندې یو طلاق یې د لاسه وتلی دی، نور په ټول ژوند کې دی دوه طلاقه ولري. هغه دوه کم واقع سوله باره، نو بیا دا طلاقونه مغلظ ګرځي. بیا نو تر هغه وخته پسې دا ښځه ده ته نه جایز کېږي تر څو چې د بل خاوند سره نکاح کوي، هغه یې په خپله خوښه طلاقوي، د هغه عده تېروي، بیا به نو ده ته په نکاح جایز کېږي. نو داسې مسله پکې راغله، ورته وایه احتیاط وکړه چې بیا دغه طلاق ستاسو د خولې څخه ونه وځي. دغه طلاقونه که چیرې چې تاسې شرطونه ورته لګولي، که هغه پکې پیدا سوله او برابر سوله، بس دا طلاقونه واقع دي. او بله خبره دا ده چې دا عذر نه بلل کېږي چې دی وایي زه په خبر نه وم، ځکه دی مسلمان دی، د مسلمانانو په هېواد کې دی، د مسلمانانو په ملک کې دی، علما موجود دي. نو کتابونه وایي کله چې یو سړی په دار اسلام کې، نو بیا د اسلام په احکامو ناخبرتیا چې ده هغه د ده عذر نه دی. الله پاک دې وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.